السلام علیکم. زه جنید احمد زیم نن زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم د پښتو د دویم لیکچر سره. زموږ دا سیریز د پښتو د CSS او PMS لپاره دی. موږ لومړی لیکچر لږ وخت مخکې اخیستی و چې په هغه لیکچر کې موږ د پښتو د CSS او PMS لپاره چې کوم سیلیبس دی هغه موږ ډیسکس کړی و. د هغه څه بعد کې موږ د پښتو په لومړي لیکچر کې د پښتو الفبا ډیسکس کړی و او داغه سره بعد کې موږ د پښتو په الفبا کې یو څو الفبا د موږ څخه پاتې شوي چې په هغه کې د پښتو یګانې پنځه واړې یګانې موږ څخه پاتې شوي وې. او نن د پښتو په دویم لیکچر کې به زه ستاسو سره د پښتو پنځه یګانې هم ډیسکس کوم. لیکن د هر څه څخه مخکې د پښتو پر تیر لیکچر باندې به یو لنډ نظر وګرځو او دغه څه بعد کې به د پښتو پنځه واړې یګانې وګورو. د موږ سره موږ دا ویلي وو چې د پښتو حروف هجایي 440 دي. په دا کې بعضې داسې توري دي چې هغه د نورو ژبو راخیستل شوي دي، بعضې داسې توري دي چې هغه د پښتو خپل دي، او بعضې داسې توري دي چې هغه په نورو ژبو کې هم شته او په پښتو کې هم شته. بعضې داسې توري دي چې هغه د لیک په شان په پښتو کې جلا دي او په نورو ژبو کې جلا دي، او بعضې داسې دي چې هغه اواز هم یو رنګ دی او لیک هم یو رنګ دی. اسې اوس هغه وګورو چې هغه کم توري دي. په دې ټولو توري کې صرف دغه لاندې 11 توري د پښتو خپل توري دي. په دا کې کم 11 توري دي دا زه مارک کوم. د پښتو دا 11 توري چې د ټ سین سیم دال ر ر سین شین غاف نور او دا دواړي یګانې دي. دا د پښتو خپلې یګانې دي، د پښتو خپلې یګانې دي او خپل ټکي دي. دا په نورو ژبو کې نشته. دا 11 سره چې کوم ټکي دي دا د پښتو خپل دي، د لیک په لحاظ دا په بله ژبه کې نشته. په دې کې یو څو داسې توري شته چې هغه اوازونه په نورو ژبو کې هم شته، لکه ټ ده، ډال دی، ړې ده او شین دی او غاف دی. دا چې دی په نورو ژبو کې هم شته، لیکن لیک د دغه جلا دی په نورو ژبو کې او په پښتو کې په بل طریقه لیکل کیږي. موږ دا هم ویلي وو چې په دا ټولو تورو کې 10 په دې کې د عربي توري دي چې په هغه کې یو س ده، بل ح ده، زال دی، صاد دی، ضاد دی، طا، ظا، عین، ف او قاف. دا چې کوم توري دي په پښتو کې دا د عربي توري دي او دا د عربي راخیستل شوي دي. دغه څه بعد کې موږ دا ویلي وو چې د پښتو بعضې دا ټکي چې په هغه کې ټ، ډال او ړې او غاف دي، د دې اوازونه په نورو ژبو کې هم شته، لیکن د لیک په لحاظ دا په پښتو کې مخصوص دي. اوس د مثال په توګه موږ راخلو ټ ده چې په اردو کې داسې لیکل کېږي، لیکن په پښتو کې دا په اردو کې دا داسې لیکل کېږي او په پښتو کې دا داسې لیکل کېږي. اوس دا چې کوم ټ ده د دې لیک مخصوص دی په پښتو کې. اواز دا د دې ټ اواز په اردو کې هم شته چې هغه دا رقم لیکل کېږي. دغه رقم د موږ سره ډال دی او دغه رقم د موږ سره ړې ده. اوس د نور مخصوص تورو استعمال چې هغه څه رقم کېږي هغه به وګورو. بل د موږ سره زیم یو ټکی دی. دا په هغه لفظونو چې د پښتو خپل دي او د نورو ژبو نه دي راغلي. هلته که د زال اواز د زی اواز راځي نو هغه به په زیم سره لیکل کېږي لکه ښځه، ورځه، وریځه. اوس ښځه چې کوم ټکی دی د ښځې چې کوم دا توری دی ښځه یا ورځ یا وریځ، دا په بعضې لهجو کې دا ښځه هم ویل کېږي. هغه باندې موږ په تفصیل سره بحث کړی دی په لومړي لیکچر کې. که څوک دا غواړي هغه د هغه وګوري. په ښځه کې یا ښځه کې دا موږ زیم ټکی لګولی دی. دا زیم موږ ولې لګولی دی؟ ولې دا ټکی چې دی دا د پښتو خپل دی. ښځه ټکی په بله ژبه کې و زنانې ته، ښځې ته، فیمیل ته ښځه نه ویل کېږي. نو په درمیان کې د دغه چې دی د زال اواز دی ځکه موږ دلته د زی اواز دی ځکه موږ دلته
د زی پر ځای موږ زیم لګو. دا موږ په تفصیل سره پر دې باندې بحث کړی دی چې زیم چیرې لګیږي او څه رقم د دې استعمال دی. ځینې هغه توري چې په پښتو او په نورو ژبو کې هم وي او په جیم سره لیکل کېږي، لکه جان، جاندار، ځنګل، جنګل، جولی، جانور، جوان، جګر. دا اوس د پښتو ټکي دي، د اردو ټکي دي. که چیرې ته د هغه شی په پښتو کې هم وي، لیکن په پښتو کې بیا د دې چې کوم جیم دی دا په زیم بدلیږي. که یو ځل بیا واورئ، که چیرې یو توری په اردو کې هم وي او په پښتو کې هم وي، په اردو کې هم هغه رقم وي او په پښتو کې هم هغه رقم وي، نو بیا که چیرې د هغه شروع په جیم سره وله، موږ به د جیم پر ځای باندې موږ د هغه پر ځای زیم لګو. لکه جاندار، جنګل، موږ د جنګل پر ځای لګو ځنګل، موږ د جنګل پر ځای لګو ځنګل. دغه رقم د جوان پر ځای موږ کوو ځوان. دا ولې؟ دا په دې چې دا کم چې جوان دی یا ځوان دی، دا دواړه توري هم په پښتو کې ستا هم په اردو کې ستا، لیکن که د جیم سره شروع په اردو کې هغه توري بیا موږ په پښتو کې په زیم سره لیکو. د دې ثبات کې بیا سیم دی. سیم چیرې استعمالیږي؟ دا په هغه توري کې راځي چې په یوه لهجه کې د سین او په بله لهجه کې د چ اواز وي. موږ ویلي وو د پښتو په لومړي لیکچر کې چې د پښتو دوې لهجې دي چې په هغه کې یوه کندهارۍ لهجه ده او بله یوسفزۍ لهجه ده، یا موږ دا ویلي سو چې یوه پېښورۍ لهجه ده او بله د خټکو لهجه ده. دا دوې اهم لهجې دي. هسې خو هره ژبه پر هر 25 کیلومتره باندې د دې په تلفظ کې فرق راځي، په ویلو کې فرق راځي، لیکن د پښتو دوې غټې لهجې چې په هغه کې یوه کندهارۍ لهجه چې کوم د بلوچستان په سیمه کې ویل کېږي او بله یوسفزۍ لهجه چې کومه د KPK په سیمه کې ویل کېږي. د دې ټکي موږ د دې توري چې کوم موږ سیم ورته وایو، د دې فرق موږ داسې کوو چې هغه ځای کې دا لیکل کېږي، دا سیم په هغه ځای کې لیکل کېږي چې په یوه لهجه کې د سین او په بله لهجه کې د چ اواز وي. هلته به موږ دغه لګوو. یا داسې راواخله چې موږ دا کمپیریزن کوو د اردو سره، چې موږ وایو اوس چمچي او که چیرې هغه توري په پښتو کې هم وي، بیا موږ څمڅۍ وایو او د دې لیک به که چیرې په یوه لهجه کې په چ او په بله لهجه کې په سین اواز ورکوئ، بیا لیک به په چ نه وي، لیک به د پښتو په خپل ټکي سیم باندې راځي. دغه رقم چادر یو ټکی یو توری دی. اوس دغه شی په پښتو کې هم ستا. ما درته وویل که په یوه لهجه کې په چ او په بله لهجه کې په سین سره یادېدی، د هغه لیک به ګوره پروننسیشن د ګردو یو رقم دی، لیکن لیک جلا راځي. د هغه لیک به بیا موږ په سیم سره کوو، په چ سره به نه کوو. د دې تفصیلي ویډیوز موږ لومړی لیکچر وګورئ، په هغه کې به تاسو ته معلوم سي چې د دې استعمال په کوم شان کې دی. دغه څه بعد کې د موږ سره یو بل توری دی د پښتو چې هغه ژ ده. ما په لومړي لیکچر کې دا ویلي وو چې ژ او دوه په پښتو کې دوه ټکي دي، یو داسې دی چې لاندې باندې ټکي لري او بل داسې دی چې درې ټکي لوړ لري. دا خو ژ په اردو کې هم ستا، د دې خو مسله نه ده. مسله دا ده چې د دوو ټکو والا ژ چیرې استعمالیږي. په پښتو کې دوې لهجې دي، ما درته وویلې چې یوه د یوسفزۍ او بل کندهارۍ لهجه ده، چې هر هغه ځای چې په پښتو او په یوسفزۍ او په کندهارۍ لهجه کې فرق وي، هلته به موږ کم لګوو. د هغه به زه اوس تاسو ته فرق در وښیم. که چیرې په یوه لهجه کې ګاف استعمالېدی، د اردو ګاف، او په بله لهجه کې ژ استعمالېدله، هغه لیک به بیا په دوو ټکو والا ژ کېږي. ګوره صرف په ویلو کې فرق دی، په لیکلو کې ټوټل پښتو یو رقم ده.
اوس ګوره د مثال موږ راخلو. مثال دی د موږ سره ژیره. ژیره د بلوچستان په سیمه کې په ژ او د کې پی کې په سیمه کې په ګاف سره ادا کیږي. نو کوم ځای چې د بلوچستان په سیمه یا موږ وایي په یوه لهجه کې په ژ او په بله لهجه کې په ګاف سره ادا کیږي، د هغه لیک به موږ په دوو ټکو والا ژ باندې کوو. اوس که چیرې دا د بلوچستان په سیمه کې دا توري پروننس کې ووایي، هغه به وایي ژیره، ټینګ به وایي. او که چیرې د هغه توري د کې پی کې په سیمه کې وګورې، هغه به وایي ګیره. نو د فرق لپاره چې موږ به د دوو ټکو والا ژ استعمالوو او که به د درو ټکو والا استعمالوو، موږ به بیا د دې دوو لهجو تر ترمنځ فرق ګورو چې په یوه لهجه کې په کوم یادېږي او په بله لهجه کې دا توري په څه رقم یادېږي. او برته که یو توری د کې پی کې په سیمه کې په جیم او د بلوچستان په سیمه کې په ژ سره یادېږي، هغه ځای کې به ژ د درو ټکو والا لګېږي. د مثال په توګه موږ راخو ژبه. په بلوچستان کې دا ویل کېږي ژبه، لیکن په کې پی کې سیمه کې دې ته ژبه ویل کېږي. نو هر هغه ځای چې هغه په یوه لهجه کې جیم او په بله لهجه کې د ژ اواز وي، هلته به موږ د درو ټکو والا ژ لیکو. او که هر ځای په یوه لهجه کې د ګاف اواز وي او په بله لهجه کې د ژ اواز وي، هلته به موږ د دوو ټکو والا ژ په لیک کې راولو. نو لیک د ټوټل پښتو یو رقم دی، که هغه په کې پی کې سیمه کې وي او که هغه په بلوچستان سیمه کې وي. موږ په داسې وایو چې هغه د کندهارۍ لهجه وي یا یوسفزۍ لهجه وي یا د خټکو لهجه وي یا پېښوري لهجه وي. لیک د ټوټل پښتو د یو رقم دی، صرف په پروننسیشن کې، په ویلو کې هغه کې فرق دی. د دې ثبات کې موږ ویل چې هغه اوازونه چې موږ سره په یوه لهجه کښې په شین او په بله لهجه کښې په ښې سره یادېږي، هغه بیا موږ په کوم ټکي سره لیکو؟ هغه موږ په د دوو ټکو والا په شین لیکو. په پښتو کښې شین هم دوه دي. په پښتو کښې څو شینه دي؟ دوه شینه دي. یو ټینګ ویل کېږي، یو نرم ویل کېږي. یو د دوو ټکو والا شین دی او بل د درو ټکو والا شین دی. دا موږ په تفصیل سره په لومړي لیکچر کې هم ویلي دي. د دې دوو فرق په څه رقم کېږي چې موږ به په لیک کې دا شین استعمالوو او که دا شین استعمالوو. د دې فرق لپاره بیا موږ د دوو ژبو د دوو لهجو کمپیریزن کوو، یوه یوسفزۍ لهجه او بله کندهارۍ لهجه. هر هغه ځای چې په یوه لهجه کښې شین، یعنی کې د بلوچستان په سیمه کښې په شین د اردو شین اواز کوي او په یوسفزۍ لهجه کښې هغه د ښې اواز ورکوي، خین دی وایي. نو هلته به موږ که چیرې یو توری لیکئ، هغه به بیا موږ په دوو ټکو والا شین سره لیکو یا موږ په خین سره به لیکو. لکه مثال دی لشکر. اوس لشکر په بلوچستان په سیمه کې هغه لشکر استعمالوي او د کې پی کې په سیمه کې لښکر استعمالوي. نو د فرق لپاره چې موږ به دلته د درو ټکو والا شین لګوو که به د دوو ټکو والا شین لګوو، هر هغه ځای چې په یوه لهجه کې د ښې اواز ورکوي او بله لهجه کې د شین اواز ورکوي، هلته به بیا په لیک کې د شین د درو ټکو والا شین نه راځي بلکې د دوو ټکو والا شین راځي. دغه رقم پېښور په پښتو کې وایي، پېښور په د بلوچستان سیمه کې وایي پېښور او د کې پی کې په سیمه کې وایي پېښور. نو د په ویلو کې خو فرق راغلی، یوه لهجه کې شین یادوي او بله لهجه کې خین یادوي. ځکه دا توري د لیک په لحاظ په دوو ټکو شین راځي او د درو ټکو والا په شین نه راځي. دغه رقم اوس یو ډیبیټ دی، بحث دی چې هغه وایي پښتو، چې هغه وایي پښتو. دا پښتو ده که پښتو ده؟ د پښتو او پښتو دا به څه رقم ویل کېږي؟ ما تاسو ته وویل چې په هره لهجه کې د دواړو لهجو لیک یو رنګه دی، لیک به دا رقم وي. د بلوچستان په سیمه کې به دا پښتو وایي او د کې پی کې په سیمه کې دا پښتو وایي. دا د دوو ټکو والا شین سخت ویل کېږي، نرم نه ویل کېږي. دا پښتو نه ده. د بلوچستان په سیمه کې دا پښتو وایي او که چیرې د کې پی کې په سیمه کې وي دا پښتو وایي.
نو ځکه چې په یوه لهجه کې د خې ورته ویل کېږي او بله لهجه کې شین ورته ویل کېږي. د پښتو موږ په درو ټکو شین باندې نسو لیکلی. دا موږ په درو ټکو شین نسو لیکلی بلکې د دوو ټکو والا په شین باندې لیکو. دغه رقم که چیرې په پښتو کې زموږ سره یو توری وي چې هغه د بلوچستان په سیمه کې هم په شین یادېږي او په KPK سیمه کې هم په شین یادېږي، هلته به موږ دا د دوو ټکو والا نه بلکې د درو ټکو والا شین استعمالوو. لکه د مثال په توګه موږ راخلو ماشوم. اوس ماشوم د KPK په سیمه کې هم ماشوم دی، د بلوچستان په سیمه کې هم ماشوم دی، ځکه دا په درو ټکو شین باندې لیکل کېږي. د دې ثبات کې موږ راځو نور دا هم موږ په تیر لیکچر کې ویلو. دا هم د پښتو یو مخصوص توری دی چې د نون او دړې یو ځای کوي، داسې اواز پر یو ځای کوي. لکه رڼا. اوس رڼا د پښتو یو توری دی، هغه موږ داسې نه لیکو چې رڼا د پښتو یو توری دی چې هغه موږ داسې نه لیکو چې ری ړې او الف ورکو، لیکن د دې دواړو دا د نون او دړې د اواز تر درمیان دی. رڼا په پښتو کې که هر توری د نون او دړې اواز د دې دوو په درمیان کې وو، هغه به بیا موږ په نور لیکو. نون او داسې لاندې ورکا دې ته وایي نور. اوس د رڼا په پښتو کې لیکل کېږي داسې. او دغه رقم یو بل ټکی د موږ سره کوڼ. بیپ. هر هغه ځای چې په پښتو کې د نون او دړې په درمیان کې یو اواز وو، هغه موږ بیا په نور سره لیکو. د دې ثبات کې د موږ سره د هې موږ چیرې استعمالوو؟ سخته هې په دې کې دوې قسمه راځي، سخته هې او نرمه هې. اول د واره سخته هې چې ساده لیکل کېږي، د دې پر سر حمزه شی نه وي. هر ځای د مونث لفظونو په آخر کې که چیرې هې راشي، بیا به موږ دغه هې لګوو بغیر حمزه، لکه کوڅه، لمبا، لار. اوس دا چې دی مونث یا ښځنی استعمال د دې ټکو کېږي، د دې تورو کېږي، نو ځکه د دې چې کوم په آخر کې هې ده دا سخته هې ده او دا بغیر حمزه لیکل کېږي. چې کله د مذکر سره مونث جوړوو په هغه لفظونو کې به سخته هې لګېږي، لکه تور او توره. تور یو مذکر دی، د دې چې کله موږ مونث جوړ کړو توره، هغه په آخر کې چې کومه هې ده هغه به سخته هې وي، مطلب بغیر حمزه به وي. یو بل توری دی بد. د بد څه چې موږ ښځنی یا مونث جوړو، موږ وایي بده، بد هلک، بده نجلۍ. نو د دې په آخر کې چې کومه هې راځي، د هغه هې پر سر باندې حمزه نسته، هغه سخته هې ده، بغیر حمزه لیکل کېږي. د دې ثبات کې موږ په بل لیکچر کې شاید یګانې موږ شروع کړې وې، کمې نوې شروع کړې هم، اوس به د سره څخه ووایو. اول ودې ته ګور، د سلایډ ته ګور. دغه ثبات کې زه تاسو ته د دې نورې هم طریقې درشم چې تاسو به د دې فرق څنګه کوئ. په پښتو کې د موږ سره 5 یګانې دي. د یګان ترتیب څه داسې دی، د موږ سره دا یګانې دي. یوه داسې یې ده چې هغه بالکل ساده لیکل کېږي، بله داسې یې ده چې د هغه لاندې 2 ټکي وي او څنګ په څنګ وي، بله دا یې ده چې د هغه کې 2 ټکي وي او لاندې باندې وي، بله داسې یې ده چې د هغه په آخر کې داسې لکۍ غوندې وي، او بله داسې یې ده چې د هغه پر سر باندې حمزه وي. په پښتو کې دا 5 یګانې دي، لیکن بعض اوقات په کتابو کې یوه داسې یې هم لیدل کېږي.
د پښتو په خپل پراپر لیک کې دا یې نستا، لیکن د یوسفزو په لهجه کې اواز ته ځکه هغه خلک دا چې کومه ساده یې ده د دې پر ځګي باندې دا یې هم استعمالوي. نو که هر کله دا یې راسي یا دا یې راسي په هغه باندې به پریشانی نه کوي، ولې دواړه یې د نر لپاره استعمالیږي، مذکر او واحد لپاره استعمالیږي. او د دې فرق شته اوس په د بلوچستان په سیمه کې وای سړی، هغه وای سړی. اوس یو نر دی، انسان دی، هغه وای سړی مذکر دی. داغه توري کچيري پکې پکې سیمه کې وګوري هغه وای سړی. نو په دې وجه هغه خلک دا یې استعمالوي. د پښتو 15 یګانې دي، 15 سره 15 واړه یګانې موږ اوس وایو دلته. تر ټولو اول د موږ سره چې کومه یې ده هغه د موږ سره مجهوله یې یا ساده یې هم موږ ورته وایو چې هغه بغیر ټکو لیکل کیږي. دا یې دا د موږ سره دلته ده. د دې استعمال مشچیر کو د لفظ په اخر کې راځي. دا خو معلومه ده چې کله د لفظ په اخر کې راځي په درمیان کې هم راځي، مسلې د درمیان غني دي په اخر کې دي. دا چې راځي د مذکر او واحد لپاره استعمالیږي. که یو شی یو سیز مذکر وي یا موږ وایي موږ په ژبه کې په لهجه کې نر وي، هلته چې کچيري په اخر کې یې راسي هغه یې به ساده یې وي بغیر ټکو وي. لیکن د دې شرط دا دی چې هغه مذکر به واحد وي، هغه مذکر به واحد وي، هغه به د یو څه زیات نه وي. نو که هر کله مذکر او واحد راسي او په اخر کې بیا یې وي هغه به موږ په دا ساده یې لیکو. د مثال په لکه په مثال دی د موږ سره سړی دی، او سړی یو کس دی او په اخر کې یې ده، نو دا بغیر ټکو لیکل کېږي یې. دا رقم میږی دی په اخر کې یې راځي او بغیر ټکو. ولې بغیر ټکو؟ چې موږ د یوه میږي خبره کوو په دې باندې دا یو میږی دی او دا رقم ازغی په اخر کې یې ده او یو ازغی دی، واحد دی او مذکر دی، ځکه د دې چې کوم په اخر کې یې ده هغه بغیر ټکو ده. دا هغه کچيري په بل سیمه کې وګورئ، د کې پکې په سیمه کې وګورئ د आवाज پر بنیاد باندې هغه دا یې بجای هغه د اردو پر رقم دا یې لیکي سړی. اوس د دې سبات کې د موږ سره چې کومه دویمه یې ده دا خو ساده یې ولا چې موږ وکتله چې هغه بغیر ټکو لیکل کېږي. د دې سبات کې یو بل یې ده چې هغه د دوه ټکو ده، دوه ټکي او هغه هم څنګ په څنګ، دوه ټکي او څنګ په څنګ. د پښتو بل یې دا ده چې پاغه کې دوه ټکي دي او څنګ په څنګ دي. دا دوه کم ټکي دي، دا دوه ټکي څه رقم استعمالیږي؟ په پښتو کې موږ ویل چې د واحد مذکر لپاره موږ یې استعمالوو بغیر ټکو. هغه داغه شي کچيري موږ جمع راواخلو، داغه شي کچيري جمع راواخلي یعنی کې د یو څه زیات راواخلي، هغه کې کبیا چیري یې راسي هغه به بیا لاندې په دوه ټکي څنګ په څنګ وي. لکه د مثال په توګه موږ اول راخستو چې سړی یو واحد کاسولو، لیکن کچيري ډیر سړی وي دی وسه زیات وي بیا موږ هغه ټکی په پښتو کې لیکو په یې او داسي دوه ټکی لیکو سړی. صحیح سو دا رقم که هر تور راخښ داغه په اخر کې یې وي، مذکر واحد په ساده یې وي، مذکر واحد په دا یې وي، دا هغه شی به جمع مش په دا یې لیکو چې لاندې به دوه ټکي وي. د دې سبات کې د زور لپاره هم استعمالي شي. زور لپاره چې اوس زنجیر زور موږ کو
په دې کې یې د زور مژر کوو زنځیر، بیا تصویر دی په دې کې یې د زور ورکوو. لیکن په دې کې لږ مسله راځي، بعضې خلک بعضې داسې څیزونه راځي چې په هغه کې نر او ماده نه وي، لیکن موږ بیا هم هغه ته نر او ماده وایو. اوس نر او ماده خالي په انسانانو کې نه دي، لیکن د لیک په لحاظ یا په هره ژبه کې بعضې داسې څیزونه وي چې هغه جاندار نه وي، ځناور نه وي، بیا هم موږ هغه ته نر مذکر او مؤنث په هغه کې وي. نو د دې به بیا موږ فرق څنګه کوو چې موږ به کومه یې چیرې استعمالوو. د اسانۍ لپاره زه تاسو ته دا یې مخصوصه یې او معروفه یې، یعنی کې یوه یې چې دوه ټکي څنګ په څنګ دي او بل یې چې دوه ټکي لاندې باندې دي. د دې اسانۍ لپاره زه تاسو ته یو طریقه تشایم، په هغه طریقه باندې تاسو د دې په اسانۍ سره فرق کولی شئ. ورته موږ سره موږ به د دې کمپیریزن کوو د اردو ژبې سره. هغه دا رقم دا اصل کې صرف په دې درشم چې ستاسو لپاره اساني وي، دا یو سپیسیفیک رول نه دی، لیکن موږ د اسانۍ لپاره چې موږ پکې شي غلط نوسو نو دغه یو طریقه ده، یو اسانتیا موږ پیدا کوو. که په اردو کې یو توری دی، د پښتو یو توری دی، فرض کړئ یو توری دی سړی، د پښتو یو توری دی سړی. دا که ته چیرې په اردو کې لیکې سړی، دا که ته چیرې په اردو کې لیکې نو به داسې لیکې. ټیک شو؟ اوس که هر ځای په پښتو کې د پښتو یو توری داسې زه یو بل اسانه تور راخم چې هغه د اردو د هم وي. یو توری دی د اردو د پیارې، او بل توری دی د اردو د یاري. اوس ګوره که هر ځای د پښتو یو توری ته راواخلې هغه په اردو کې لیکې، مطلب صرف ته ځان ته معلوموي چې زه د دې په آخر کې کوم یې استعمال کوم. یو توری دی اوس که چیرې پیارې رقم آواز راځي، پیارې داسې آواز راځي چې هغه په اردو کې لیک په بړي یې کېږي، هغه به بیا ته په پښتو کې په داسې یې ولیکې چې لاندې باندې ټکي وي. او که چیرې یو توری د پښتو ته په اردو کې کنورټ کې ولیکې په اردو کې او هغه په آخر کې چوټي یې راشي، بیا به ته هغه په پښتو کې په دا رقم دوه ټکي څنګ په څنګ لیکې. اوس پیارې که ته چیرې په پښتو کې لیکې، پیارې لفظ که ته چیرې په پښتو کې لیکې ته به داسې لیکې، یې به ورکې او دوه ټکي به لاندې باندې ولیکې. او که ته چیرې پیاري لفظ لیکې په پښتو کې داسې به ولیکې او دوه ټکي به څنګ پر څنګ ورکې. هر هغه ځای که چیرې تاسو ته فرق نه معلومېدی داسې کوئ هغه لفظ په پښتو سره په اردو کې لیکئ، بیا ځان ته معلوموي چې په آخر کې کوم یې راځي. که چیرې دا یې راشي تاسو به د دې یې ولیکئ او لاندې باندې به دوه ټکي ورکړئ، او که چیرې په اردو کې دا یې راشي لیکئ او بیا به تاسو یې ولیکئ او څنګ په څنګ به دوه توري ورکړئ، دوه ټکي ورکړئ. اوس دی لرګي د پښتو یو توری دی، لرګي، لرګي. اوس د دې په آخر کې یې راغله. اوس تاسو ته نه در معلومیږي چې دا په کومه یې د ساده یې ولیکم، دوه ټکي ورکم او دوه ټکي څنګ په څنګ ورکم که لاندې باندې ورکم. ته راسه دا توری په اردو کې یې واره کنورټ کا، په اردو کې ولیکه. ته چې په اردو کې لیکې ته به داسې لیکې. نو د دې په اردو کې په لاست کې دا یې راغله، ځکه دا یې که هر ځای په اردو کې په لیک کې راغله ته به هغه شی په پښتو کې داسې لیکې چې په لاست کې به یې ولیکې او دوه ټکي به څنګ په څنګ ورکړې. د دې ثبات کې د موږ سره یو بله یې ده چې هغه د امر یې موږ ورته وایو، د امر یې یا د ریکویسټ یې هغه کومه یې ده چې په دغه یې پر سر باندې حمزه وي، هغه یې چې پر سر باندې حمزه وي هغه د امر یې ده. هر کله چې یو خواست کوي یا خط لیکي یا یو چاته حکم ورکوي
نو کچیر داغه په اخر کې یې راسي داغه پر سر به حمزه لیکل کیږي و دې ته موږ وایي حکمیه یې یا حکمیه یې یا امریه یې یا کې موږ په دا کې یا آرډر کوو یا ریکویسټ کوو یا خواست کوو لکه اوس ډېر کسان دي او یو کس ورته وایي راځئ آرډر ورکوي نو داغه په لاست کې چې کومه یې راځي هغه به دا یا حمزه والا یې راځي یو ټیچر خپل سټوډنټ ته وایي خط ولیکئ آرډر ورکوي نو بیا په لاست کې یې رااله هغه به کومه یې وي هغه به هغه یې وي چې پر سر باندې حمزه وي یو بل یې د موږ سره چې هغه ته موږ د مونث یې وایي یا تانیث یې وایي هر هغه ځای چې هغه مونث وي او په لاست کې یې راسي بیا به موږ د تانیث یې یعنی کې یې په لیکو په اخر کې به داسې لکۍ غوندې لشکا شروع کوو هغه دا ظاهروي چې دا مونث دی اوس د مثال په توګه د موږ سره دی انجلۍ اوس انجلۍ یو مونث دی په اخر کې یې ده نو د ځان معلومولو لپاره چې موږ به دلته کومه یې لګو بیا که دا مونث وو ته به داسې لکۍ ورکړي اوس بل د کرسۍ اوس کرسۍ یو بېجانه څیز دی او د دې په لاست کې یې ده نو د دې لپاره چې دا مونث دی د دې په لاس کې چې کومه یې راځي په اخر کې هغه یې به لکۍ لري او د مونث یې به د پښتو پنځه واړې یګانې موږ وویلې چې په هغه کې یو ځل بیا زه درته لیکم د فرق لپاره چې تاسو ته معلوم وي یوه یې چې وه هغه ساده یې وله بله یې چې وه څنګ په څنګ ټکي او بله یې چې لاندې باندې ټکي بله یې چې پر سر باندې حمزه او بله یې چې په اخر کې لکۍ وي دا یې د نر واحد لپاره مذکر واحد لپاره استعمالو دویمه یې چې دوه ټکي څنګ په څنګ دي دا یې موږ د مذکر جمع لپاره استعمالو یعنی کې د کوم شي چې واحد په دا یې راسي د هغه جمع به په دا یې راځي او د دې بل فرق دا و چې موږ د پښتو په هر توري کې د پښتو هر توري چې په اخر کې یې وي په اردو کې دوه قسمه आवाज راځي یا خو دا یې راځي یا خو دا یې په لاست کې راځي کچېرې د اردو موږ هغه توري د پښتو هغه توري په اردو کې ولیکو په اخر کې دا یې راسي چوټي یې راسي بیا به موږ هغه په پښتو کې په دا یې لیکو چې دوه ټکي څنګ په څنګ وي او کچېرې هغه یو توري وي موږ په اردو کې ولیکو او هغه په لاست کې بړی یې راسي هغه بیا موږ په پښتو کې په دوه ټکي لاندې باندې لیکو او بل ځای دا چې کومه یې ده چې دوه ټکي لاندې باندې راځي هر ځای چې پریپوزیشنز یا حروف جار راسي پریپوزیشن چې په انګلیش کې ته یا حروف جار راسي بغیر आवाज کتلو موږ به الته دغه یې استعمالو دغه څه بعد کې بل یې د موږ سره چې پر سر باندې حمزه د حالت استعمالو چې په هغه کې حکم امر وی خواست وی دعا وی کچیر په اخر کې یې راسي او به موږ پر سر باندې حمزه وکړو او په اخر کې د لکۍ والا یې مونث یې تانیث یې دالته استعمالیږي کچیر یو توري وی هغه مونث وی تانیث ظاهروي مونث وی او فیمیل ظاهروي فیمیل جنډر شو کوي دا په لاست کې به یې راسي او د یې په اخر کې به داسې لکۍ وی لکه موږ مثال ویلو چې نجلۍ سپوږمۍ او کرسۍ ډیره مننه دا د پښتو الف باء حروف ته جوړو د پښتو په دریم لیکچر کې به موږ د پښتو سلیبس بل اړخ سٹارټ کوو چې په هغه کې موږ د پښتو د ادب تاریخ او بیا دغه بعد موږ شاعران او بیا دغه بعد موږ ژباړنه کوو ډیره مننه ما جنید زیم ته اجازه راکړئ په مخه شه